ري وريجي دي پکې زړې وريجي دي پکې ازیشان په قاریانو خپل چاولې خرڅولې مثال لکه خدای کې وای نری چاولې پکې زړې چاولې پکې وای خړې چاولې پکې اوسه مفتي صاحب ډوړې ته نه کور دی ورار شه چې وای په جنت کې ګرځېدو شراب هم څکله چې وای په جنت کې ګرځېدو شراب هم څکله داسې خوب ویني هغه به چاولو خوب درلو نشان خودکشی ته تیار دی زه اګنور کوله کنځلو والا دی نه دا خو مونږ وایو چې کنځلو والا څنګه ډېرې کړي لکه مطلب چې مخالفین به هم ډېرې مخالفین چې دا ډېر وي نه پته لګي کنه چې ساکي څونه په حق سره چلي چې دشمن دی نه کس دلای وای کم کس چې ایمانداري کنه وي هغه به مخالف ډېری او من با پخارونو تاسو غره کې یمن با فخارونو تاسو غره کې دعا وکړئ ګل ګل پښتنو خواته مانځ کې دعا وکړئ ګل ګل پښتنو خواته په مانځ کې دعا وکړئ چې د سواتو ملکانو پیغله ستوري شي الله پا چې مړم یې ماته 500 کسان ناسي کنه یې مر خبرې مکوا ګناي بدی مړم یې ماته 500 کسان ناسي یو ما سره خپل نشه راکاله سره لتا خپسور کې پروت نه خپسور کې ټینشن نه نشته ټینشن پر مونږ او 10 کوي نه بس تاسو ټینشن نه هم څه سوچ فکرې او خپه قرار په پراته یې خپل نسی کړی الله نو میسج یو وای ساقي ما سمینه کې زما ما چې تاسو د څټ طرفه په چوړکې حلال کمه د مینې خبرې کې دا یو کس ته کنه فی الحال ساقي وعلیکم السلام سوچ کو تمرا دا نه خیر د فیملی جیل تر غواړم سعودي عرب ته کنه خو فی الحال مرزه دې چې خپل نه چې کو په شرم څه ترتیب کو نه ایس ترتیب فی الحال اړو ترتیبونه کی بس دا ویډیو غانو په شکر سره دا پردې کني ګوره یو دا پردې سکسي ګوره استاس خدای کور را اوري جی بالکل نزي تا غاسب دا سره ډی ناسي ورته عبدل تپوتیم پروتیما رهبریما ساداریما پروتیما رهبریما ساداریما زاده پختنې خوري غمپاریما بک پین دیم جار بو لتا بس خدای را اوس دا مقام را کړل خدای غوړ کنه څه را تاسوځي د چا چې هضمه خراب وي یو ساقي سره نه لګي دلته راځي دلته ګوري ډایرکټ په هضمه ښه کېږي بې هوشه کېږي به ډایجېشن پرابلم دی ډایجېشن پرابلم به هم ټیک کېږي زنګ شه زنګ من نشته زنګ پکې داسې ته وایي زنګ شه پروت خدای رزق راکړي عنایت ستړی مه شې عنایت ستړی مه شې په دوکان کې پروت یم په دوکان کې چیکا جی وای کیو څوک تکړه نشته راشي د یو کټ رخصر علا پاس کی یو کټ رخصر علا پاس کی چې خپل دوکان مخې ته واچوم څنګه راته ښکاره ما ته شانته کې راته ګورئ
که بړواره ته ښکارم که دلره ته ښکارم که د اوسته ته ښکارم که غیرتي ته ښکارم چا د کور راله نه راځي د چا په کور کې نه خورم توپ چې کنزل کې هغې ته لږ دا سامانونه وښایه دا ترماسونه وې دا والي دا ګړۍ والي دا پرفیومونه والي راشئ وایه دا شیزونه خرڅېږي دوکان کې لاړ شي کنزل پرېږدي دا سامان والئ پیپسي پکې وه ترماس والی پرفیوم والی ګړۍ والی سوکسانې والی لاړ شي له کنزلو باندې څه نه کېږي خرچه وکړئ ځان باندې خرچه وکړئ او پته نه لګي چې څه نشهیي دی که څه حساب کتاب دی او بس کله راته ښه کمنټس کوي کله راته کنځلې کوي کله راته تصویر لګولی کنځلې کوي او ما ته څه مینټلی شپ نه ښکاري ها کم دی تو اورې او دا هی میسج به ګورم وروسته میسج به ګورم زه به خپل واتساپ نمبر ورکوم تاته لوکیشن راځي هغې کې به زه لوکیشن ورکوم تاسو به ټول راځئ بتې دوکان ته د بتې په دوکان کې په ګاډي لیکل را شروع کوم په ګاډي باندې په ګاډي لیکل را شروع کوم د بتې په دوکان کې چې څوک دلته د 100 روپو سامان اخلي